سلامونه دوستانو، نن د یوې نوې لړۍ په اړوند تاسو سره خبرې کوم. دا لړۍ به د رنګونو په اړوند دي، علل خصوص د رنګ او د ارواپوهنې د اړیکې ترمنځ. کیدای سي تاسو د رنګ په اړوند نور بحثونه، نورې خبرې، کلتور، د هر چا خپل تمایل، خپله غوښتنه او خپل نظر اورېدلی. اما نن راځو په داسې یوه لړۍ پیل کوو دوستانو چې په هغه کې به ټول بحثونه، ټولې خبرې د رنګ او د ارواپوهنې ترمنځ وي، یا په ټوله کې وایم د رنګ ارواپوهنه نن موږ پیلوو. په دې لړۍ او خپرونه کې به موږ د رنګونو د ارواپوهنې په اړوند، دویم د رنګونو ارواپوهنه آیا په واقعي ډول یو علمي بحث ده او که نه، د رنګونه د انسان په روان او احساساتو او یا په ټوله کې په شخصیت څه اغیز لري. دا به زموږ یو بحث وي. رنګونه هر یو څه اروايي معنا لري، څه مفهوم ارائه کوي، هر رنګ څه اغیز او څه تاثیر کوي او زموږ په اروايي تاثیر څه ده. بل مورد چې موږ په دې لړۍ کې غواړو بحث پرې وکړو، یا بله پوښتنه چې موږ غواړو په دې لړۍ کې جواب ورکړو دوستانو، هغه دا ده چې کلتور او رنګ څه ارتباط یا اړیکه سره لري. آیا په هر کلچر او کلتور کې د رنګ په اړوند باور او د رنګ اغیز په هغو کلتورونو او هغو ټولنو توپیر کوي که نه؟ بل مورد دا ده موږ غواړو په دې لړۍ کې د رنګونو او برندونو یا بزنس، تجارت، بازار موندنه، کاروبار، دکانداری او ورته نورو مسایلو چې وخت نا وخت د دنیا مشهوره کمپنیانې برندونه هغو ته اهمیت ورکوي، ارزښت ورکوي او له هغه اهمیت او ارزښت نه چې ورکړې ده ګټه یې اخیسته ده. په دې اړه به هم یو بحث ولرو. په خوا کې به دا هم وڅیړو او وشاربو چې موږ او تاسو خپلې خونې، خپل کورونه، خپل چاپیریال یا پیرامون، دفتر څه ډول رنګ، کوم رنګ به ښیي چې موږ ته په ګټه او ګټه یې راورسیږي او ښه تمام سي. دا به زموږ یو بحث وي. یو بحث به د رنګونو او د احساساتو مسله وي چې خبرې به پرې وکړو. یو بل بحث به هم دوستانو په دې لړۍ کې د رنګونو او د هوساینې مسله وي، د آرامش مسله وي چې رنګ څومره په هوساینه کې او آرامش کې نقش لري، څومره تاثیر لري. او په خوا کې به دا هم وڅېړو چې آیا رنګ په حافظه، په تفکر او پریکړه اغیز کوي که نه؟ کوم رنګونه کولی سي زموږ د حافظې، زموږ د تفکر او زموږ د پریکړې یا تصمیم نیونې په برخه کې په برید موږ سره کومک کولی سي که نه؟ د رنګ د جنس، د رنګ او د جنس، د رنګ او د مینې او د رنګ او د جنسي اړیکو ترمنځ په اړیکه به هم یو بحث ولرو دوستانو. او وروستۍ خپرونه او بحث به مو هم دا وي دوستانو چې په ټوله کې اوس چې موږ دا لړۍ ختمه یا تمامه کړه څه پایله یا نتیجه واخلو، ځکه چې د خپرونو په لړ کې به بېلابېل بحثونه کیږي، متفاوت نظریات به راخیستل کیږي، اما پایله به موږ تاسو دوستانو په آخر کې سره سنجوو.